السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې به وطن وي. نننۍ ویډیو زموږ د پکسل لیب په باره کې چې څنګه کولی شو په پکسل لیب کې موږ ایډیټینګ وکړو د کمپیوټر د فوټوشاپ لپاره که نو که زموږ چینل ته نوي راغلی چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ورڅخه فایده واخلي. راځئ چې ویډیو شروع کړو، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. والسلام. نو دوستانو په ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. راځو ګیلري کې زه تاسو ته یو څو سیمپل عکسونه ښیم، ایډیټ شوي عکسونه چې هغه موږ ایډیټ کړي دي. یو ملګری دی زموږ هغه نو ډېر ښه ایډیټ کوي په دې پکسل لیب کې، بالکل د کمپیوټر د فوټوشاپ لپاره کوم ته ایډیټینګ کوي دا ایپس. تاسو وګورئ دوستانو ډېر په ښه کوالټي او ایډیټینګ کوي. تاسو ته زه عکسونه ښیم، انشاءالله همدغه شان ایډیټینګ به تاسو هم وکولی شئ. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، طریقه به وښایم تاسو. ډېر ښه په کوالټي سره عکسونه تاسو کولی شئ په دې ایپس کې جوړ کړئ. راځو خپله پکسل لیب خلاصو نو ایډیټینګ شروع کوو. پکسل لیب مو چې کله خلاص کړو تاسو به یو عکس واخلئ، د خپل د خوښې عکس چې هر یو غواړئ په هغه عکس باندې د پاسه لیکنه وکړئ. تاسو به امپورټ کلیک کوئ او هغې ځای نه به یو عکس واخلئ، هر یو عکس چې سلیکټوئ نو هغې ځای نه واخلئ لاندې. زه نو راځم دلته یو لیکنه کوم په دې عکس باندې. لیکنې نه بعد نوره طریقه به هم وګورئ، انشاءالله ډېره ښه او زبردسته طریقه ده. هر رنګه لیکنه تاسو کولی شئ، د بیا ځان ته فونټ هم لري، تاسو کولی شئ چې د خط یا لیکنې ډیزاین بدل کړئ. ډېر سټایلش ماډرن ډیزاینونه پکې شته ده. یو لیکنه مې واخیسته، د هغه ملګري یو ایډیټ شوی تصویر د هغه څخه مې کاپي کړل. نو تاسو ته اوس دا لیکنه په دې تصویر باندې ټایپ کوم. راځو تاسو کولی شئ دلته هر رنګ لیکنه کولی شئ، داسې په یو لیکه باندې یا داسې بغل طرف ته لیکلی شئ، هر طرف ته تاسو انتخاب. تاسو کولی شئ د کلر کې ورته رنګ انتخاب کړئ. نو کله چې تاسو کلر کې رنګ انتخابوئ، تاسو که غواړئ لومړی دا خط ډبل کړئ نو د بي کې ده د تاسو فونټ انتخابولی شئ، هر رنګ فونټ انتخابوئ. هر کله چې تاسو فونټ انتخاب کړو، دغه فونټ زما خوښ نه شو نو یو بل انتخابوم. کله مو چې فونټ انتخاب کړو د هغې نه وروسته به تاسو دا په خپله اندازه کې ولګوئ، هر خواته مو چې زړه وي. نو کلر به چې کله انتخابوئ، کله مو چې سلیکټ نو تاسو به دلته لاندې دغه ځای کې به هر کوم حروف چې تاسو
سلیکټوئ هغه دپاره ځان ته کلر انتخابېږي، که ټول سلیکټوئ د هغې دپاره ځان ته انتخابېږي. تاسو کولی سئ هر یو حروف ټکي ته بیل بیل کلر انتخاب کړئ. دلته چې تاسو د هر یو ته بیل بیل کلر انتخاب کړئ نو په همدې باندې ایډیټینګ ډېر لوکس او ښه ښکاري. کولی سئ ټول یو رنګ کړئ خو بیل بیل رنګونه چې وي نو بیا لږ ښه ښکاري نسبتا نورو ته. کلر مو چې کله انتخاب و تاسو به راسئ دلته د دې لیکنې بغلونو ته یو ډول لیکه جوړېږي نو دغه به تاسو انتخاب کړئ نو خط بیا صاف معلومیږي. فاونټونه رقم فاونټونه شته تقریبا د پښتو 10-12 دانې د انګلیش بیا رنګه فاونټونه تاسو کولی سئ هر رنګ ایډیټینګ وکړئ ورباندې. کله مو چې انتخاب کړم نه وروسته به تاسو کولی سئ د دې خط لاندې یو دانه لیکه ایستل کېږي، هغه لیکه تاسو کولی سئ په دغه سلیکټولو نه وروسته انتخاب کړئ. دوستانو د دې په خاطر مې زیات کار پکې ونه کړ، په دې خاطر مې چې ویډیو غټه نه شي دوستان به تنګ شي. نو تاسو کولی سئ څومره زیات خواري وکړئ هغومره ښایسته جوړېږي، ځکه چې هر اپشن په دې ایپ کې شته ده. تاسو وغواړئ نو هر څومره ښایسته چې وغواړئ کولی سئ جوړ کړئ. زموږ عکس ایډیټ شو، که ویډیو مو خوښ شوی لایک کړئ، شیر کړئ، چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو